نن به موږ د ژورنالیزم نړیوال اصول په دې باندې به بحث کوو. 10 ورځې وخت لرو او د دغه وخت نه به موږ استفاده کوو. په دې کې تاسو ته ما موضوعات ویلي چې په ژورنالیزم به بحث کوو، د ژورنالیزم په اصولو او اخلاقو به بحث کوو. همدغه شان په خبر باندې به غږیږو چې خبر څه شی دی، د خبر ډولونه چې مرکه څه خیل کېږي. دا هغه موضوعات دي چې تاسې په سوشل میډیا کې هم ترې استفاده کولی شئ. که چېرته مقصد تاسو نورو رسنیو سره کار کوئ، راډیو سره، همداشان تلویزیون سره، او د دې نه علاوه سوشل میډیا چې اوس دا د رسنیزې برخې غټ کوریج دی او هر سړی چې په دغه اصولو باندې پوه شي، سلیقه یې برابرې، کولی شي چې ځان ته یو پیج جوړ کړي، یوټیوب چینل جوړ کړي او دغه مهم موضوعات چې خبري ارزښت ولري، ټولنیز ارزښت ولري، په دې باندې راپورونه جوړ کړي، معلومات شریک کړي، ویډیوګانې، کلیپونه پرې جوړ کړي. ژورنالیزم په اړه مو وویل چې دا د لاتیني کلمې ژورنال نه اخیستل شوی او ژورنال وایي ورځنیو پیښو یا یادښتونو ته. اوس د ژورنالیزم نړیوال اصول ویو. په نړیوالو اصولو کې چې دا اول نمبر رښتینولي ده. رښتینولۍ نه مقصد دا دی باید دروغ ونه وایي، په احساساتو کنټرول ولري، رښتینی وي. هغه کس چې رښتینی نه وي ژورنالیست کیدی نشي. ژورنالیست ولې باید رښتینی وي؟ ځکه رښتینی وي چې په ټولنه کې باور حاصل کړي. که چېرته ژورنالیست رښتینی نه وي، په هغې خلک باور نه کوي، هغې ته خلک معلومات نه ورکوي. دې ته وایي ریالټي یا رښتینولي. دویم قدم کې چې توازن ته څه وایي؟ بایلنس معنا برابر والی. تاسو تله لیدلې ده که نه کنډه، د کنډې بایلنس برابري. ژورنالیست باید توازن یا بایلنس په نظر کې وساتي. د بیلګې په ډول تاسو ځئ د یوې پیښې معلومات ځان سره اخلئ یا یو راپور جوړوئ. یو پیښه رامنځته شوې، په دغه پیښه کې یو کس دی یا یو شخص دی، هغې قتل کړی. هغه مقتول چې په دې پیښه کې قتل کړی شوی دی، د هغې د خپلوانو نه تاسو معلومات راخلئ، هغه قاتل له نه ورځئ. نو دا توازن نه شو. تاسو به قاتل له هم ورځئ چې ولې دی دې ته اړ شو چې دا خون وکړي یا قتل وکړي. دریم نمبر یې چې دی د انصاف نه مطلب څه دی؟ د انصاف نه مطلب د توازن او د انصاف فرق څه شی دی؟ توازن خدا شو چې مقصد د یو پیښه شوې ده، په دغه پیښه باندې د قاتل نظر تا راواخیست او د مقتول هم راواخیست. دې له بایلنس وایي. د قومونو ترمنځ څه لانجه کونجۍ داسې به نه کوي چې مقصد صحیح ده، ته به توازن وساتې، د یوې غاړې نه به مرکې راټولې کړې معلومات، د بلې شاید یوه کمه وڅېړې یوه زیاته، د یوې جزئیات در سره زیاتې د بلې نه، ته به خپل تحقیق کې. بل چې شی دی څلورم نمبر کې کرهوالی څه ته وایي؟ کرهوالی دې ته وایي چې معلومات دې سم وي. کرهوالی ته څه وایي؟ کریکټنس. کرهوالی ستا باید معلومات سم وي. داسې به نه کوې چې یو شی نه شوی ته پکې هغه ور اضافه کړې، یو کار نه شوی ته پکې ور اضافه کړې، یا څه داسې معلومات تا سره چې هغه نادرست دي، صحیح نه. تا سره باید معلومات کره وي. چې کله ستا معلومات کره وي، ستا رسنۍ به هم کره وي او ته به هم کره وي. چې کومې رسنۍ دپاره یا کومې راډیو یا تلویزیون دپاره ته کار کوې او معلومات دې کره وي، دا باور زیاتېږي، د رسنۍ باور هم زیاتېږي، د ژورنالیست باور هم زیاتېږي په ټولنه کې. نو دې ته وایي کرهوالی. پنځم نمبر دی بېپرېوالي نه مقصد څه شی دی؟ ناپېلتوب، خپلواکتوب. ژورنالیست باید بېپرې وي. که چېرته څوک بېپرې نه وي ژورنالیست کیدی نشي. د بیلګې په ډول تاسې په دې هېواد کې ژوند کوئ او دلته مقصد ډلې ټپلې هم ډېرې دي، دې کې ګوندونه دي، دې کې ټولنې دي، ته به د یو چا نماینده نه یې. ژورنالیست باید یو آزاد کس وي چې نه کوم ګوند پورې تړاو لري، نه کومې ډلې پورې، هېڅ چا پورې به تړاو نه لري. دا به د ولس او د حکومت ترمنځ یو پل وي. دا به څنګه بېپرې به یې، دې چا طرفدارۍ به نه کوي، څه چې حقایق هغه به بیانوي. یا انډیپنډنټ
ژورنالیست باید څنګه انډیپندنت وي معنا چې بې پرې دقت ته وایي انګلیش کې اکیوراسي دا ځیرکتیا ده ته باید ځیرکه اوسې دقیق اوسې چا سره دې مرکه کړې چېرته دې کړې څنګه دې کړې دا کس نوم درته یاد دی که نه رتبه یې درته یاده ده که نه باید دقیق اوسې چټکتیا سرعت څه ته وایي سرعت دې ته وایي که چېرته یو خبر واقع شي سم د لاسه باید ته پرې راپور جوړ کړې سم د لاسه باید معلومات والې یو پیښه شوې ده او بس تا ته 3-4 ورځې وروسته اطلاع وشوله او بیا چې تا نشرې د هغې تاثیرات پهیي هغه خپل ارزښت د لاسه ورکوي نو تاسې باید سرعت یا چټکوالي ته د خبر توجه وکړئ چې مقصد د خبر څه وخت پېښ شو باید سم د لاسه تاسو معلومات واخلئ 8 نمبر شخصي حریم ته درناوی څه شی ډسټنس فاصلې ته وایي پیډي کوریج یو پېښه وشوله سم د لاسه باید ته معلومات خپاره کړي داسې نه چې پرې 4 ورځې پرې تېرې شوي کله چې تاسې د یو موضوع په اړه باندې مرکه کوئ او هغې دپاره ځای ستاسو به شخص معلومه چې تاسو چا سره مرکه کوئ څه دپاره یې کوئ د ځان معرفي کړي چې زما نوم کامران خان دی د سمون ټي وي نه راغلی یم هغه به ډېره ښه خبره ده هرکلی درته ور وخت راشئ نو بس خبرې اترې به کوئ دې ټایم کې به ته ریکارډر نه لګې کیدای شي دې ګپ ګپ کې بعضې داسې خبرې وشي شخصي حریم ته درناوی دا شو او د پټو سرچینو خوندیتوب د پټو سرچینو خوندیتوب دې له وایي کومو مسؤلینو سره یا کومو چارواکو سره چې تاسو خبرې کوئ غږیږئ یا کومې ادارې سره ستاسو انټرویو مرکه مې ورسره په دې کې تاله داسې خبرې کوي چې شاید چې هغه تا ته ونه وایي به وایي چې یاره دغه معلومات نه دی خبرې تاله وکړې تاله یې معلومات درکړې درته وایي زما نوم به چاله نه اخلي که تاسو دا راپورونه اورېدئ که نه ازادي راډیو یا نورې رسنۍ د افغانستان طلوع نیوز لمر شمشاد یو تن چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه شمشاد ته داسې وویل ویل دا به بیا ته داسې راوړې چې مقصد تا له چا معلومات درکړه ویې ویل چې یاره دا معلومات مې مه نشروه نو دا به ته نه نشرې چې هغې له پکې خطر وي کورنۍ له پکې خطر وي نو دا به ته نه نشرې بس دا نوره ختمه ده بس کوئ ښه تاسو چېرته ځئ ځان به معرفي کوئ سرچینه به معرفي کوئ چې راډیو یا تلویزیون یا ویبپاڼه خپل کارت کوئ تاسو سره بل دا چې کله تلاشي تاسو به تلاشي ورکوئ دندې له به په وخت راځئ په وخت به ته ځئ د خلکو دپاره ونې څخه به ډډه کوئ چې بعضې وخت کې څوک را تحریک کوي دا به نه کوئ نو دا یو ښه مسلک دی پاک مسلک دی هغه څه چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي هغه اسلامي اصول به پرې ټول مرادوئ نو بیا ته د الله په وړاندې باندې هم ستا غاړه خلاصه ده او خدمت پرې هم کړی